کوټې وربند که موبایل راواخله بس ما خو څوک نه ویني که نه موبایل راواخله او کمبل راکاږه بس څوک مې نه ویني دا د خلوت ګناهونه به زموږ زندګۍ برباده کړي دې زموږ نه زموږ نوجوان پردی که دې بدنظرۍ زموږ د حیادارو زنانو د سرونو نه صدرونه وړاو کړل موږ څه په مدرسه کې ډېر ذهین طالب علم ذهین ټول قرآن په یو ورځ باندې خپل استاذ ته بغیر غلطۍ واورولو ماشوم غیر حاضر و تقریبا ډېرې ورځې وشوې نو ما ته زما د استادانو وویل چې مولانا صاحب ډېر ذهین طالب علم و دا علما کرام د دې خپلو ماشومانو دپاره ډېر زیات غمجني او چې بیا داسې ذهین طالب علم مدرسه پرېږدي دوی ډېر زیات خفه کېږي تاسو ته څه پته ده بس الله تعالی دوی ته دا درد نصیب کړی دی که نه هغه ماشوم مدرسې ته نه راځي ما هغه ورور ته ټلیفون وکړه زموږ ورسره دوستانه وه ما ورور د مدرسې ته نه راځي ډېر ذهین دی ډېر ښکلی عالم به ترې جوړ شي که نه ما ته مولانا صاحب هغه ته خو مور موبایل اخیستی دی ډرامو فلمونو کې ګیمونو کې مبتلا دی ته خو لا سبق وی هغه نه فرض مونځ هم پاتې دی ما ته وګورئ اخري خبر درته کوم زما په دې صادر اور بل دی زه به یې مړ کوم که تماشې به یې کومه تاسو خو جواب نه راکوئ مړ کوم به که نه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا رب کائنات وی اے ایمان والا ظالم وساته اے ایمان والا دا بچے وساته که پې خفه کېږې که نه دا ګوره داسې اور دی داسې اور دی که نه د دې اور خشاک وقودها الناس والحجاره خلق دی او کاڼي دي که نه دی به وسوځي دی به برباد شي دی به د معاشرې یو بدترین انسان جوړ شي الله درته مدرسې درکړي دي الله درته په 5000 باندې 10000 باندې داسې یو خادم درکړی دی ستا بچو له پوزې پاکوي ستا د بچو خدمت کوي که نه هغه ته قرآن ښي هغه ته شعور ښي په دې دور کې د دې فتنو په دور کې بایزید بستامي پیدا کوي د دې فتنو په دور کې محمد بن قاسم پیدا کوي د دې فتنو په دور کې تهجد گزار پیدا کوي مجاهدین پیدا کوي اهل تصوف پیدا کوي دعوت تبلیغ والا پیدا کوي که نه راشئ دوی سره کښېنئ دوی سره مینه وکئ که تاسو دوی سره مینه وکړه الله به تاسو سره مینه وکړي کوو به که نه مینه انشاءالله د چا ماشومان یا هغه زنانه چې په کورونو کې د ټیم ورسره شته دی که نه ښکلي درسونه دي راولئ کښېنوئ نښه پې وکئ باقاعده کم بچی مدرسې ماحول کې دی کم د دنیا په ماحول کې دی او موبایل ورسره دی غلطه سوسایټي غلط ماحول وګورئ برباد دی دغه زندګي برباده ده من کتلی دي مدرسې والا دین والا قرآن والا ان الله یرفع بهذا الکتاب من کتلی دي هغه کامیاب دی کامیاب دی الله هغه ته د کامیابۍ زندگی ورکړې ده راولو به کېنو به کره انشاءالله او ماشاءالله ما ته د قاري صاحب وویل که نه وایي مدرسې کې ډېر ښکلی په ترقۍ باندې کار شروع دی د اخري خبر درته کوم ډېر ښکلی کار شروع دی که نه لږ غوندې همت نور غواړي یو ملګری دوه داسې دي چې هغه ډېر په مینې محبت سره د مدرسې سره لګیا دي که نه ستاسو مدرسه ده ستاسو بچي به پکې سبق وایي موږ خو میلمانه یو راغلو بیان وشو واپس به لاړ شو که نه دلته به تاسو منځونه کوئ دلته به ستاسو بچي قرآن وایي ښه حضرت غلام غوث هزاروي رحمه الله به فرمایل وایي زموږ مدرسې ته به یو سړی راته او د هغه 100,000 روپۍ تنخواه وه ښه څونه 100,000 روپۍ وایي 10,000 روپۍ به هره میاشت مدرسه کې جمع کولې که نه وایي ما به ورته وی چې خیر دی لږې ورکوه لږې ورکوه وایي ما ته وی چې مولانا صاحب زما 2 کورونه دي یو مې آخرت کې کور دی یو مې دنیا کې کور دی مولانا صاحب زه دا 10,000 روپۍ د آخرت کور له لیږم دا 10,000 روپۍ په دې کور باندې خرچه کوم که نه د خپل آخرت فکر کوم په تا باندې ایس احسان نه کوم که نه ستاسو مدرسه ده ستاسو بچي به پکې سبقونه وایي د مرګ او د ژوندي پته نه لګي هېڅ پته نه لګي قرآن چې کله مرګ بیانوي نو ډېر شدت دی پکې
یک ټیم میلاو شي راواخلئ دا قرآن موږ ته وایي مولانا صاحب ناروی وسوځو سویډن وسوځو ما وایي موږ خو به بیان وکړو زه خو خپل درد دی زه به بیان کم که نه خو تا نه پوښتنه کومه ته چې کور ته لاړ شي او تاخ کې د کوم قرآن شریف ایښی لږې راواخله څومره دوړې پې پرتې دي ای مسلمانانو زه د قرآن عظیم الشان دا ګردونه نشم برداشت کولی نن دا بې وفایي ده چې تا ټول عمر موبایل ته ورکړی دی او په قرآن باندې ګردونه پراته دي که نه راخلو به قرآن راخلو به که نه انشاءالله الله دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره وګرځئ علما کرام ډېر لوی لوی خلک راغلي دي او بیانات به کېږي الله به تاسو ته د دې ناستې ډېرې احسنې بدلې درکوي تاسو ته پته نشته کینو به که نه انشاءالله کینو به که نه انشاءالله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه